زو له دې کلي په دې کلي کې نور څه پاتې دي؟ زو له دې کلي په دې کلي کې نور څه پاتې دي؟ هر څه برباد دي په دې کلي کې نور څه پاتې دي؟ ډېرې مودې وشوې اثار د حجرو نه ښکارېږي. ډېرې مودې وشوې اثار د حجرو نه ښکارېږي. له غمه پرته په دې کلي کې نور څه پاتې دي؟ په شاړو شاړو ګودرونو منګۍ نه کرنګېږي. په شاړو شاړو ګودرونو منګي نه کرنګېږي. پېغلې تللي په دې کلي کې نور څه پاتې دي؟ د ستوري رادیو تلویزیون ډېرو قدرمنو اورېدونکو او په استودیو کې راسره ګران میلمه او خپل ګران همکار ستوري صاحب ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم او خوشحاله یم چې پس د اوږدې مودې ستوري صاحب د مریضۍ نه روغ شو او نن بیا زه تورپیکۍ د ستوري صاحب سره یو ځای ستاسو په چوپړ کې ډېرو پتمنو هیوادوالو د شعر او شاعري د علمي او فرهنګي خپرونو په څنګ کې نن مو وغوښتل په دې د رنځو ډکو او خواشینې نړۍ کې بیا هم یو څه مسکا او خندا ستاسو پر شونډو راولو او دا د یو ساعت ستاسو زړونه به بیا هم شاد کړو او د نن شپې په علمي بانډار کې مو یو ډېر خوږ ژبی او د ښه اواز لرونکی هنرمند مو استودیو ته رابللی دی چې باور کوم د دوی خوږ غږ او خوږ ترنم به ستاسو د ټولو خوښ شي نو هیله کوم چې د خپرونې تر پایه راسره اوسئ خپل په ښایستو کومنټو زموږ دا خوږ ژبی بلبل بدرقه کړئ ګران همکار ستوري صاحب السلام علیکم خوشحاله یم چې په ډېرې مودې راسره یې د مینې ډک سلامونه مې ومنه او داسې د صحت په جامو کې نو د خدایه ډېره شکرګزاره یم وعلیکم سلام خورجانې ډېره زیاته مننه خوشحاله او سوکاله اوسئ د خپلو درنو قدرمنو اورېدونکو ته هم ګېډۍ ګېډۍ سلامونه وړاندې کوم پس له یو اوږد ځنډ څخه چې د ناروغۍ په له بستره راپاڅېدم نن ډېر خوشحاله یم ډېر زیات خوښ یم چې تاسو سره بیا یو ځل په خپله خپرونه کې هغه د ملګری یم او انشاءالله چې دا خپرونه به تر پایه پورې د اورېدونکي موږ سره بدرګه کوي زموږ د خپرونې د نن شپې میلمه د هېواد نومیالی ځوان تاند او خوږژبی سندرغاړی ضیا سحر دی ضیا سحر د افغانستان سره تعلق لري او د دې سره به موږ د زړه خواله کوو له ژوند او فن نه به یې ځان خبرو او له ضیا جان سره به نه به خوږې خوږې زمزمې هم اورو نو زموږ سره دې ټول اورېدونکي او کتونکي چې دا دم ګڼې موږ سره یو ځای شوي دي تر پایه اوسي موږ ته د خواږه خواږه او ښکلي کمنټونه وکړي زموږ خپرونه دې د نورو ملګرو سره شیر کړي او همداشان دې د ضیا جان د زمزمونو هم خوند واخلي او د خبرو نه هم خوند واخلي ډېره مننه بله ډېر ګران خوږژبی سندربول خوږژبی د پښتو ژبې بلبل ضیا جان سحر صاحب د مینې ډک سلامونه مې ومنئ خوشحاله یم چې تاسو په دې مسافري او د ستونزو ډک ژوند کې بیا هم موږ ته موقع راکړه او استودیو ته مو تشریف راوړئ نو هر کله راسئ خدای مو راوله ستاسو قدم زما یې لیمه سلامونه نیکې هیلې تورپیکۍ خور تاسو ته او ستوري صاحب ته لرو برو هغه ملګرو دوستانو هیوادوالو ته چې په بهرنۍ هیوادونو کې چې په هر هیواد کې زموږ پښتانه ورونه اوسېږي هغوی زموږ
بنډار زمونږ دا غږ د انټرنیټ د لارې اوري د مینې او د خلوص ډک ډک سلامونه ورته وړاندې کوم او الله دې وکړي چې د صحت په جامو روغ جوړ سنبال وي. ډیره مننه. بیا هم نړۍ مننه چې تاسو راله سکور مو ودان. ستوري صاحب که اجازه راکئ او یا تاسو اول روغبړ کوئ، تاسو خو روغبړ وکئ، زه به د سهار صاحب څخه پوښتنه وکړم چې راځئ چې په پیل کې ستاسو نه ستاسو په هکله پوښتنه وکړو چې سهار صاحب څوک دی، چیرې زیږېدلی دی او برسېره د هنرمندي په دې ښکلي غږ څه دند لري او اوس چیرې ژوند کوي، نو ډېره به خوشحاله شو. مهرباني. مننه کوم. نوم مې ضیا سحر دی، د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ اوسېدونکی یم او عمر زندګي مې ټوله په کوزه پښتونخوا پاکستان کې تېره شوې ده او دا چې بیرته لاړو خپل وطن ته او په خپل وطن کې مو زندګي جوړه کړه او وخت او زندګیان او حالات راغله، نو بیا د پاره چې نظام بدل شوی نو اوس راغلی مسافر یم، بیا به پېښور کې اوسېږم او د هنر بخش کې کار کوم او سندرغاړی یم او فی الحال همدا دنده د همدې وظیفه کې لګیم. بله، ډېره خوشحاله شوم، ډېره مو ښه معرفي وکړه. واقعا د وطن په دې حالاتو کې چې ټول غمجن یو، ټول جګرخوني یو، واقعا یو ښه مسکا، یو ښه خندا، یو د روح غذا و ټولو ته ضرور ده. نو زه غږ نه کوم، میکروفون د صاحب په اختیار کې دی. ستوري صاحب که تاسو کوم پوښتنه لرئ پوښتنه به وکړئ، که نه په یو ډېر ښایسته زمزمه به خپرونه پیل کړو چې د سهار په غږ کې. بلکل خوښه مې ده سره د خورجانې ضیا جان خو ځوان دی او تنکی سندرغاړی دی، زما غږ ډېر خپله زیات خوښېږي او کېدای شي د اورېدونکو هم خوښ شي. د ده نه به موږ زمزمې هم اورو. موږ سره تقریبا زموږ یو ساعته یو نیم ساعته خپرونه ده، په دې کې به دی موږ سره تر پایه پورې وي. نو ضیا جانه څنګه چل دی؟ څه یو غزل مزل راته په زمزمه کې وایې که نه؟ قربان ستوری صاحب، په سر سترګو موږ دغه بنډار له همدې دپاره جوړ کړی دی چې خپلو وطنوالو، خپلو پښتنو، خپلو قدرمنو د پښتو د لارې خدمت هم وکړو، د هغوی زړونه، د هغوی دا تنده چې کومه ده دا په هنر باندې د هنر تنده دا ورته ماته کو په شعر و شاعرۍ او په زمزمو باندې. نو مهرباني وکړئ بس یو څه راته واوروئ او ستاسو په دې غږ باندې به موږ خپل دا پروګرام آغاز کړو او نورې به بیا سره خبرې کوو انشاءالله. ښه، قربان د خدای بخلي حمزه خان شینوار یو کلام په سر کې ټولو پښتنو ته ډالۍ کوم، الله دې وکړي چې د ټولو د خوښۍ وړ وګرځي. غوږ یې ورته غوږ یې انشاءالله. خازش میں پکبر وی ولاړی تا غلام مړم راځي تو کی پیلاړی یا بدا بیننګ ملک باغ د حرام کړم یا بکړم د پښتنو خونې ویژاړې که په خپلو وینو نه وم لمبېدلې یا په ما مپلیته ویده شومه یسترګې باڼه ورسېلې مه پښتانه وسترګې باڼه ورسېلې مه پښتانه
څنګه یو ځای شو پښتانه پښتانه څنګه یو ځای شو پښتانه پښتانه سترګې باڼه ورځې لیمه پښتانه سترګې باڼه ورځې لیمه پښتانه زار دې له سترګو دوه خویونه لري زار دې له سترګو دوه خویونه لري یکله ترخه کله خواږه پښتانه وکله ترخه کله خواږه پښتانه چې ستا جبین ته مې نظر ورسېد چې ستا جبین ته مې نظر ورسېد یا سپوږمۍ ته تللی شي او که نه پښتانه سپوږمۍ ته تللی شي او که نه پښتانه څنګه یو ځای شو پښتانه پښتانه څنګه یو ځای شو پښتانه پښتانه سترګې باڼه ورسېلې مه پښتانه یو عادت چې وکړي بیا یې نه ماتوي عادت چې وکړي بیا یې نه ماتوي یا په شبک لږ د لوی واړه پښتانه یا په شبک لږ د لوی واړه پښتانه څنګه یو ځای شو پښتانه پښتانه و سترګې باڼه ورسېلې مه پښتانه یس شوم زادی شیا لفظونه سشوم زادی شیا لفظونه لکه لوګي شول ساړه پښتانه لکه لوګي شول ساړه پښتانه څنګه یو ځای شو پښتانه پښتانه څنګه یو ځای شو پښتانه پښتانه و سترګې باڼه ورسېلې مه پښتانه سترګې باڼه ورسېلې مه پښتانه سترګې باڼه ورسېلې مه پښتانه واه موږ به ورته لاس وټکو یار ډېر ښه ډېر ښه الله دې عمر ډېر کړه خدای دې وکړي چې زموږ د اورېدونکو خوښ شوي ماشاءالله ماشاءالله سار صاحب ډېر ښکلی غږ په عمر مبارکت په غږ مبارکت ډېر خوږ اواز مو دی تل تر تله ژوندی همچنان تاسو سره سار صاحب ډېر کې راغلي دي او ډېر سلامونه تاسو ته وایي که ستاسو اجازه وي او د ستوري صاحب اجازه وي زه به د اورېدونکي د دوی سلامونه به هم تاسو ته وړاندې کړم چې دوی خو زموږ قدرمن اورېدونکي دي نو دوی بیا خفه کېږي که د دوی سلامونه تاسو ته ونه وایم که ستاسو اجازه وي البته ولې نه په سترګو زموږ سلامونه هم ورته ډالئ خورجانې دا اورېدونکي نه خفه کوه اورېدونکو زور نه لرو دغه اورېدونکي دي چې موږ یو دغه اورېدونکي دي چې دا خپرونې موږ کوو نو زه به د ټولو سلامونه به تاسو ته ووایم تر څو به دغه غږ روغ چې دی دغه یو لږ دغه مایک موټ کړه لږ شانې خپل یو څه وخت دپاره بیا ته چې بیا دغه وکړو زه به د دوی سلامونه ووایم بیا به تاسو په آخر کې د دوی سلامو ته ځواب ورکئ اول خو زما د مینې ډک سلامونه زما ګرانو پتمنو قدرمنو هیوادوالو او اورېدونکو ومنئ خوشحاله یم چې په دې فرهنګي بانډار کې زموږ سره یاست نو په لومړي سر کې فطرت نیمان صاحب راغلی دی خپرونې ته چې سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته ما ته ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوي چې فطرت صاحب ته ستړی مسې وایم خدای مو راوله هر کله راسئ قدرمن محسن خان صدیقي صاحب راغلی دی چې سلامونه وړاندې کړي دي صدیقي صاحب هر کله راسئ
زما ډیر ګران دوست او د خپرونې همیشنی همکار شیرزاد صاحب د روسیې څخه زموږ داسې خپرونه تعقیبوي چې زه دوی ته هم هرکلی وایم سلامونه دي علیکم سلام. خوشحاله یم چې دوی قدرمن زموږ سره په خپرونه کې دي. همدارنګه محسن خان صدیقي صاحب لیکلي چې خوشحاله سم چې ستوري صاحب بیماري ښه سوې ده، خدای دې نور هم جوړ کړي. قدرمن او ډیر ګران ملګری دوست او ډیر ښه شاعر زما استاد هم قدرمن عبدالوارث صاحب را سره دی چې سلامونه تاسو ته ما ته ستوري صاحب ته او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوي. وخت دې وکړي چې د صحت په جامو کې پټ یاست. ښه خپرونه درته غواړم. نړۍ مننه وارث صاحب، هر کله راسي. وایي یو شعر مې هم ډالۍ کومه و میلمه ته. تا ته مې سلام، ستا و غیرت مې ته مې سلام، ستا سپېڅلې خاورې ستا ملت ته مې سلام. مننه وارث صاحب، کور ودان. ډیر ګران ملګری نیاز محمد نورزی صاحب خپرونې ته راغلی دی چې ستړي مسې ورته وایم، هرکلی ورته وایم. ګران دوست ورور مې مجید عبدالمجید زازی صاحب راغلی دی، سلامونه ته علیکم سلام وایم. قدرمن فطرت نیمان صاحب بیا هم سلامونه او د ګلانو ګیډۍ تاسو ته راستولی دي چې زه د دوی نه نړۍ مننه کوم. زازی صاحب وایي چې واه واه څومره ښکلی اواز، قربان مشم. وایي ګله د دې خوږ اواز دی قربان سمه. دغسې شیانې تاسو ته لیکلي دي، نو په آخر کې بیا تاسو ته ځواب درکړي زازی صاحب. قدرمن وارث صاحب هم یو دوه بیته ډالۍ کړي دي چې زه به هغه هم تاسو ته وروسته ووایم. ډېر ګران ملګری دوست ورور او د خپرونې همیشنی همکار احمد شاه اوتکزی صاحب راغلی دی چې سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کړي دي. سلاموتې علیکم سلام وایم، هرکلی ورته وایم، قربان موسم. زموږ ډېر ګران خوږ ژبی شاعر چې په تیر خپرونه کې زموږ د ستوري رادیو تلویزیون میلمه و دیا سنگ انجان صاحب راغلی دی چې زه انجان صاحب ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ډېره خوشحاله یم چې انجان صاحب زموږ په خپرونه کې برخه واخیستله، دوی هم تاسو ته سلامونه وړاندې کړي دي، نو زه ورته هرکلی وایم. ډېر ګران شاعر ملګری دوست ورور می سایل منګل صاحب راغلی دی چې منګل صاحب تاسو ته هم سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. خوشحاله یم چې تاسو قدرمن زموږ سره په خپرونه کې یاست. شیرزاد صاحب تاسو ته لیکلي دي چې په رښتیا سره چې د سهار صاحب ډېر ښکلی او په زړه پوری غږ دی، په عمر یې برکت. نړۍ مننه شیرزاد صاحب، زه خو هم دغه وایم چې ډېر خوږ غږ یې دی، په عمر برکت، په غږ یې برکت. خدای دې کلونه دی موږ ته دغسې تر و تازه او ژوندی لري چې دغسې ښکلې سندرې موږ ته ووایي. ډېر ګران ورور مې محمد رئیس سحاق صاحب را سره دی چې د مینې ډک سلامونه تاسو ته موږ ته او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوي. سحاق صاحب سلامونه ته دي، علیکم سلام، ستاسو قدمونه او زما یې لیمه. ګران ورور مې ابو یاسر را سره دی چې سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته ما ته او ټولو اورېدونکو ته وړاندې کړي دي. وایي میلمه ته مو سلامونه، خپرونه مو په خوند اورم او یو دوه بیته بیا درته ډالۍ کوم، خدای دې وکړي چې نشر شي. یاسر صاحب کون ودان، هر کله راسئ، خوشحاله یم چې تاسو زموږ سره یاست او زه به دې د خپرونې په ترڅ کې ستاسو بیتونه هم ووایم. دغه کومنټونه وه چې ما تاسو ته وویله سهار صاحب، نو تاسو خپل مایک کولی شئ چې چالانه کوئ او اورېدونکو سلامو ته به علیکم سلام ووایاست. مهرباني. نړۍ مننه خورجانې، د زازي صاحب نه هم یو جهان مننه. زما د سر تاج زمونږ د سترګو نور چې مونږ سره دومره مینه کوي، ګېډې ګېډې سلامونه دې زمونږ هم قبول کړي. همداسې د شیرزاد صاحب نه هم نړۍ مننه. خدای دې دوی راته تر او تازه لري. زمونږ د اماد ګوډ هنر سره دوی دومره مینه کوي، الله دې دوی ونازوي. ډېره مننه. دغه ټولو اورېدونکو لیدونکو چې په دې بنډار کې موږ سره حاضر دي، زه ورته د دې ټولو نمایندګۍ باندې یو وار بیا علیکم سلام وایم خورجانې. او بګت صاحب راغلی، هغه هم سلامونه وایي، او مجید زازی صاحب هم وایي چې زه ستاسو پروګرام ما شیر کړی یم دی
او زه نورو ملګرو دوستانو نه هم هیله لرم چې دا زموږ پروګرام د خپلو دوستانو سره شریک کړي او خوند ترې واخلي. بله بله زه دا وایم چې نن به خبرې لږ وکړو، نن به په دا خوږ غږ واورو چې دا د زړه زنګ مو یو لږ لرې سي. ستوري صاحب زه داسې فکر کوم چې دغه به وکړو. خو زه یو لنډه پوښتنه کوم د سهار صاحب څخه. سهار صاحب که تاسو ووایئ چې د څو کلنۍ نه مو په دا ښکلې هنر شروع وکړه، ستاسو مشوق په دې لارې کې څوک و او لومړنۍ زمزمه مو څه وه او دا زمزمه د خلکو څخه د خوا د کورنۍ د خوا څخه څنګه قبوله سوه؟ مننه خورجانې، داسې یو سوال داسې یو پوښتنه دې کړې ده چې زما د هنر راتګ که زه ووایم ډېر وخت کېږي، خو زه ډېر کوچنی وم چې زما به همداسې به مې ځان سره زمزمې کولې، نو بیا به ملګرو او دوستانو بیا ځینې محفلونو کې مینه محبت وهڅولم چې راشه یو شعر یو څه شی ووایه. نو هماغه و چې ورو ورو داسې مقام ته راغلی یم چې بل زما په کور کې زما مشر ورور شمس راحل چې هغه خپله ښه رباب غږونکی دی، رباب غږوي، رباب نواز دی، او بل خپله سندرې هم وایي. نو بل کور کې خو حتمن مشکلي او اوس الحمدلله چې زما مور زما پلار زما فامیل پوه دی چې زه په داسې یو لاره ما قدم نه دی ایښی چې نه مې داسې یو الفاظ استعمال کړي نه داسې شاعري چې سبا راته څوک ګوته ونیسي. نو په دې خاطر هغوی هم اوس څه نه وایي. مخکې به یې څه ناڅه ویل چې یاره مه کوه او دا هغه، خو ما ویل چې نه، زه به پښتو ته د پښتو د ژبې ته د دې خدمت به زه د خپل اواز د خوا نه کوم، د هنر د خوا نه به یې کوم. بله 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 زه خو دا وایم. بله مهرباني ستوري صاحب، مهرباني. زه یو شخصي پوښتنه ته کوم که خفه کېږي نه، ستا لکه مدني ژوند دې څنګه دی؟ واده دې کړی دی؟ اولادونه دې شته دی؟ څو دي ماشاءالله؟ قربان ستوره صاحب، مدني ژوند حالات خو نن سبا ډېر کمزوري دي او الحمدلله واده مې کړی دی. زما 15 اولادونه لرم چې 3 هلکان دي او 2 مې جنکۍ دي. خو په دې 15 اولادونو کې مې 3 بیا داسې اولادونه دي چې هغه زمونږ د ټولې کورنۍ میلمانه دي مونږ سره. هغه د تلسیمیا په ناروغۍ اخته دي او وینه کموي. نو الله دې خپل رحم وکړي. بس دا د الله تعالی د خوا نه امتحان دی او دې ورځو کې خو حالات داسې دي چې زه ترې نه مسافر یم او د هغوی د ژوند د حالاتو نه ډېر کم خبرېږم. الله تعالی دې په خپل همت په خپل رحم و کرم باندې ورته شفا ورکړي او خدای دې ستا اولادونه روغ کړي. په دې خبره باندې دې خفه هم شولو ځکه چې اولاد د زړه ټوټه یې او بیا هغه چې ناروغ وي نو بس داسې سوچ وکړه چې ټول بدن ورسره دغه ده. خدای دې ورته صحت ورکړي. الله دې ستاسو اولادونو سره خدای مو عمر ډېر خدای دې صحت ورکړي، خدای دې په خیر سره جوړ کړي. ټول به ورته دعا وکړو. دا خو د خدای له طرفه ده. سهار صاحب هغسې چې ناروغي یې ورکړې ده هغسې خدای صحت به هم انشاءالله ورکړي. سهار صاحب یوه پوښتنه بله کوم او بیا به هم ستاسو یو ښکلې سندره د اورېدونکو سره واورو. سهار صاحب چون اوس خو نو د ټنګو ټکورو د موسیقي بانډار دی، نو زه یو داسې پوښتنه لرم چې تاسو خبر یاست چې په اوسني شرایطو کې سندرې یعنې بندیز دی، ټنګ ټکور په وطن کې اصلا بند دی. زما په نظر خو موسیقي د روح غذا ده. که موسیقي نه وي نو روح هم نه تازه کېږي. راځئ تاسو د دغه موسیقي په هکله یو نظر ورکړئ. تاسو څه فکر کوئ؟ زه خو داسې فکر کوم چې موسیقي واقعا د روح غذا ده. تاسو څه وایاست؟ خورکۍ زه به یو خبره وکړم. موسیقي د روح غذا ده، خو په دې معاشره کې زه دا نیوکه نه کوم، خو کېدای شي زموږ په دې بنډار کې داسې یو څوک موجود وي، هغه سندرغاړی وي، هغه فنکار هنرمند دي. ځینې ورونه زه ګورم دلته دوی په هنر کې داسې قدم ایښی دی چې هغه
د هغې په وجه باندې دا زمونږ موسیقۍ ته هم ضرر دی، مونږ ته هم خلک ګوته نیسي. خو دغه موسیقي چې د دنیا که زه خپله وایم، زه خپل درد، خپل غم، د اولادونو غم، د بېوسۍ غم، دا خپل هنر باندې غلطوم. زه چې خپل هرمونیې ته کښېنم، زه چې خپلې باجې ته کښېنم، چې د زړه درد را برسېره کړم، زما ټول غمونه شاته شي. زه بیا په هېڅ دغه نه لرم، ذهن کې بیا تشویش مې نه وي چې یاره زه مثلا ذهن مې بدل شي، پام مې بدل شي. واقعا دغسې دی صاحب. دغسې انجینر چې خدمت کوي، پیلوټ خدمت کوي، ډاکټر خدمت کوي، زه خو دغه وایم چې دغه ټول حتی موسیقي ته ډېر ضرورت لري چې تر څو خپل خدمت وکړي چې روح یې ارامه سي. نو یو سندرغاړی هم دا خپل په ښایسته غږ، خپل په ښایسته سندرو د خدمت کوي خلکو ته، او د خلکو غم غلطوي. نو ستوري صاحب، تاسو یو سندره یږدئ او که سهار صاحب بیا یو ښکلی زمزمه وکړي. دا نو د سهرجان خوښه ده کوئ چې زه د هغه یو سندره ما سره شته دی چې زه هغه اورېدونکو ته کېدم ویې ګوري، او که دی په خپله مونږ سره زمزمه کوي. زه خو د خدمت کې یم، او سندره خو هغه ستاسو د لاس کار دی. زه تاسو سره مېلمه یم، او ستاسو غوښتنه زما پوره کول چې څنګه ستاسو خوښوي، څنګه د اورېدونکو خوښوي هغسې. صاحب ستاسو سندره به په اخر کې واورو. راځئ چې دا اوس انټرنټ سم دی چې د سهار صاحب زمزمه به ترې واورو. بلکل زمزمه به واورو. بله مهرباني. زه صرف دومره ویل غواړم چې زما یو ګران ملګری ستاسو نه د زیات نه وي، شاعر جعفر الماس صاحب یو شعر دی، فکر کوم دا به ټول اورېدلی هم وي، خو زه د وطن په درد کې بیا یو ځل زمزمه کوم، او الله دې وکړي چې د ټولو خوښ شي. مهرباني. یمون ستا دربار ته لپکړي د لاسونه امن غواړو، یا لویه خدایه دغه مو ارمان دی، یا له هرې خوا نه د خوښۍ زیری راځي نه، غم مه کوه امن به راشي، خدای خو مهربان دی. یا زه به ژوندی یم که به مړه چې بیا مې لالی راشي خپل کور ته، کېږدي ټوپک غېږ ورکړي ورور ته، کوشي له سنګره، او زه بږدم ورته په څڼو کې ګلونه من غواړو، یا لویه خدایه دغه مې ارمان دی. مونږ ستا دربار ته لپکړي د لاسونه امن غواړو، یا لویه خدایه دغه مو ارمان دی. یا دغه ارمان به دې پوره شي، بیا به یو ځای شي دا قومونه، قطع چې کړو پردي لاسونه، ژوند سوله کې ژوند دی. یا د خوشحالۍ نه خلک غاړې ورکوي نه، غم مه کوه امن به راشي، خدای خو مهربان دی. له هرې خوا نه د خوښۍ زیری راځي نه، امن غم مه کوه امن به راشي، خدای خو مهربان دی. یا لرده کبر پختون تبا دے، یو په بل نام قتلیږي، نور مې پزړه دا نزایږي، نشم زغملی په پښتنه خاوره دا دومره قیامتونه امن غواړو، یا لویه خدایه دغه مو ارمان دی. مونږ ستا دربار ته لپکړي د لاسونه امن غواړو، یا لویه خدایه دغه مو ارمان دی. یا صبر کوه حالات به ښه شي، دغه وحشت په ختمېدو دی، نور نو پښتون په ویښېدو دی، زیری به د سولې.
یسپینې کوترې تر الماس پورې وړینا غم کوا امن براشي خدای خو مهربان دی مونږ ستا دربار ته لپکړي دي لاسونه امن غواړو یا لویه خدایه دغه مو ارمان دی له هرې خوا نه د خوښۍ زیری راځي نه غم مه کوه امن به راشي خدای خو مهربان دی غم مه کوه امن به راشي خدای خو مهربان ماشاءالله ډېر ډېر ښکلی غږ ښه اواز کور مو ودان کور مو ودان ښکلی غزل و الله دې دغه ارمان پوره کړي د ټولو چې امن راشي په واقعیت کې او د دې غمونو دردونو نه خلاص شو ډېره زیاته مننه سارجانه که اوس دې خوښه یو زه ما سره ستا یو سندره ده په یو بنډار کې مې د نه ریکارډ کړې ده نو هغه به زه کېدم اورېدونکو ته په دواړو سترګو زه به یې پوښتنه وکړم د سهار صاحب څخه چې سهار صاحب د موسیقي کومې آلې غږولی سي کوم آلو سره بلدیات لري کله چې سندره کوئ افغانان سره مرسته کوي دا د آلو په غږولو کې که څنګه دغه یوه پوښتنه ته کوم جواب ورکړې بیا به نو سندره کښېږدو زه خورکۍ زه خپله هارمونیم سره ډېره مینه لرم علاقه ورسره لرم او بیا په خوښ خو مې ټول دي اوازونه د رباب ستار بینجو چې دا کومې آلې دي دا مې ټولې خوښې دي خو زده کړه د یو شي کېږي د یو آلې زده کړه کېږي د ډېرو آلو زده کول نو بیا دا د حد نه بهر خبرې دي دا د استادانو خبرې زما صرف دغه یو آله زما ډېره خوښېږي چې زه ورسره ډېره مینه لرم نو زما خپله هارمونیم دی هارمونیم ډېر ښه ډېر بس مهرباني ستوري صاحب یو ښکلې سندره کښېږده چې واورو او بیا به بېرته راسو خپل بانډار ته اورېدونکو هېڅ ځای مه ځئ ډېر ښه سندرې لا پاتې دي څو خوږې خبرې لا پاتې دي نو سندره به په ګډه واورو سره مهرباني حالاتو ته چې ګورم ورځ تر ورځه خرابېږي ای خدایه څه به کېږي یا څه کېږي څه روان دي په دې څوک نه پوهېږي ای خدایه څه به کېږي یا حالاتو ته چې ګورم ورځ تر ورځه خرابېږي ای خدایه څه به کېږي یا منزل دیران ورک دورک منزل پس روانیو مونږ څنګه افغانانیو یا دنیا طلب د علم کړي مونږ علم سره ورانیو مونږ څنګه افغانانیو یا مونږ تل په شا روان یو دنیا ستورو ته رسېږي ای خدایه څه به کېږي یا مونږ تل په شا روان یو دنیا ستورو ته رسېږي ای خدایه څه به کېږي حالاتو ته چې ګورم ورځ تر ورځه خرابېږي ای خدایه څه به کېږي شو برباد شو تالا شو افسوس زمون پال دین د دین د دنیا شو برباد شو تالا شو وی د زور کومرانی دا بندگان خدای د چا شو برباد شو تالا شو یل ډیر مجبور یو وطن تو کټی واریږي اے خدای څه وکي یل ډیر مجبور یو وطن
چې تور ورځ تر ورځه خرابېږي ای خدایه څه به کېږي دا سوال کوم له خدایا منصولا را تارا کا نور جنگ ورک په دنیا کا یمون جنگ زره زره کړو دا د جنگ شیطان تبا کا نور جنگ ورک په دنیا کا یا بیدار امید شته دا دعا به قبلېږي ای خدایه څه وکړي بیدار امید شته دغه دعا به دې قبلېږي ای خدایه څه وکړي حالات نور ورځ په ورځ خرابېږي ماشاءالله ماشاءالله ډیره ښکلې سندره وه باور وکړئ احسان صاحب چې ټولو اورېدونکو د ګلانو ډېډۍ د زړه ساینونه درلېږلي دي او یو ستاسو د غږ صفت کې فطرت مومن صاحب لیکي چې وایي خدای دې وکړي چې د سهار صاحب ګلالي اولادونه روغ صحت نصیب ور وګرځوي الف جان الف خان منګل صاحب وایي ښکلی غږ سلامونه تاسو ته وړاندې کړي دي وارث صاحب وایي د درد ډک غږ بریالی اوسئ شیرزاد صاحب وایي واه څومره خوږ او په زړه پورې شعر او څومره ښکلی غږ نو هر یو تاسو ته ګلان راستولی دي او تاسو ته دعاوې کړي ستاسو اولادو ته چې خدای ښه صحت ورکړي او ستاسو غږ یې ډېر خوښ کړی دی واقعا د ټول نړۍ مننه خورکۍ دوی دې هم زما سلامونه قبول کړي الله دې دوی په خپل اولادونو ونازوي او خدای دې دوی سلامت او سالم لري سره د ټوله کورنۍ د ټولو دپاره کور ودان هر صاحب ستاسو د کلا په پښتو ژبه سندرې وایاست که په بله ژبه مو هم سندرې ویلي دي او که څنګه خورکۍ زما ژبه چې د صرف زه خو په پښتو باندې ډېر میوزیک کې کار کوم او بیا کله کله چې بس محفل وي د واده نو که څوک د فارسي غوښتنه وکړي فارسي دري پوښتنه وکړي نو بیا دغه د هلکانو دپاره یو نیم دري سندره هم وړاندې کوم څومره سندرې مو ویلي دي سهار صاحب د سندرو تعداد موږ ته معلوم دی چې څو سندرې لرئ په ارشیف کې خورکۍ تقریبا داسې 14-15 سندرې مې شته دی او د ځینې داسې سندرې دي چې ویډیو مې لږ ډېرو کمو ته کړي دي او وضع د اقتصادي داسې ضعیفه غوندې ده په دې وجه مې وس نه کېږي نو یو څو ویډیوګان مې جوړ کړي دي او نور رانه پاتې هم داسې پراته دي داسې 15 به 14 هغه هم د خیر سره جوړ شي ستوري صاحب مهرباني چې بیا ونه وایي چې خور ما پښتون ته نه پرېږدي بالا ورجانې ګوره شهرجان خو ما سره دلته په پېښور کې نږدې اوسېږي نو زه دلته سره کله کله نږدې نه هم ملاوېږم بنډار ورسره کوم ما تاسو ته پرېښی دی چې ستاسو خوږې خوږې پوښتنې ترې وکړي دا که جوابونه موږ هم واورو نوي پکې څه را پیدا شي واورو نو سهارجان خو ډېر خوش اخلاقه او خوش اوازه سندرغاړی دی په دې کې دا دواړه کمالونه دي زما هم ډېر زیات خوښېږي او بل دا چې د ده اکثره سندرې چې دي هغه په تلویزیونو دغه کې چې نشر شوي دي موږ ته کم په ګوتو باندې راځي نو کله کله ورسره همدغسې کېنو یو محفل جوړ کړو سندرې پرې ووایو نو سهارجانه یو تپوس به زه وکړم هغه دا دی چې په شاعرانو کې خو ته مختلفو شاعرانو سندرې به دې ویلي شعرونه به دې ویلي خو چې ډېر ځله خوند درکوي داسې به نه وایي چې یاره پلانې ډېر ځله خوند درکوي او ته ترې خوند اخلي هغه د چا شاعري لکه غزل دته ډېر خوند درکوي یا نورې دا سروکي او نیمکۍ او بګتۍ او نورې سندرې کوم یو دته ډېر خوند درکوي نو ستوری صاحب تا داسې یو پوښتنه وکړه چې
زه دې کې نشم ویلی زما خو ټول استادان دي په دې چې دوی د ادب لیکل کوي او موږ چې ادب زده کوو بیا وایو دا ټول زموږ استادان دي او موږ د دوی شاګردان یو او ما د ټولو شاعري مزه راکوي هغه شاعران چې هغه کوم د دوی الفاظ د منشیاتو خواته ځي او د بدې لارې طرف ته مثلا نظر راړی نو هغه نظر ډېره ډډه کوم هغوی سره زما بیخي تعلق نه خوښېږي او نور چې د چا په شعر و شاعري کې یو مثلا یو پیغام پروت وي یو درد دی او څه پکې پراته وي نو د ټولو مې خوښېږي ډېره زیاته مننه خو یو بل تپوس دا دی چې په دې خپل د موسیقۍ په دې فن کې هم څوک استاد ځان ته نیولی و شته او یا همداسې په خپله باندې زده کړې ده نو په خپله خو ستوری صاحب دا ډېر سخت کار دی او چې په یو محفل کې تا ته که 10 نفر هم ناست نو ته د 10 نفرو مخکې چې هسې درته وایي چې یو ترانه مو وکړه هم سړی نشي کولی زه په خپل وطن ګران وطن افغانستان کې استاز لرم او یاد دی په خیري استاز سیدا ګل مینا چې هغه اوس په کابل کې د سره د اولادونو ملته پروت دی او ډېری استادان چې زه نومونه د ټولو اخلم نو وخت به ونیسي خو 15 استادانو ما سره خواریانې کړي د هغوی د خلوص او د هغوی د شفقت نړۍ مننه کوم اوس په پېښور کې چې ژوند کوم نو دلته را سره د محترم زمونږ ستر لارښود زمونږ د ګران استاد د شاولي استاد زوی زرولي افغان اوس هغه سره کینم پاسېږم اوس د هغه نه زده کړه کوم زیاته بس د دې زامن نه دلته دي دواړه زمونږ استادان دي زمونږ استادخانه ده زمونږ د وطن ویاړ دي د دوی سره ناسته پاسته کوم او د دوی نه یو څه ناڅه لاسته راوړم بلکل موږ هیله لرو چې زرولي افغان هم یو ورځ زمونږ د دې راډیو بلنه ومني او زمونږ سره خوږیانې خپرونه کې مېلمه شي هغه ډېر خوږ ژبې او خوږ اوازې سندرغاړی دی او ډېر لوی استاد شاولي زوی دی او د ضیاجان په خبره زه هم تاییدوم چې د دم استاد دی او ډېر داسې شاګردان نور هم لري ډېره زیاته مننه بله زه به راسم کومنټو ته قدرمن خورشید زدران صاحب تاسو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کړي دي وایي زما یوه غوښتنه ده که هغه سندره راته ووایي چې پاس په تنګي مستې زدرانې دا سندره خو زما هم ډېره خوښه ده سهار صاحب که تاسو دا زمزمه کوي نو دا خو به د تورپیکۍ د خور زړه زنګ به هم لرې کوي نو ولې نه خور کوي په دواړو سترګو بس چا غوښتنه کړې ده مشر هغه ته دې هم ډالۍ وي ټولو ته دې ډالۍ وي حضرتنگی مستی زدرانی زنا کی جاڑی اوڑ کے بیا کابل تزینا مستی زدران که څه غلطي رانه کېږي بخښنه غواړم ولې چې دا ما ډېر پخوا اورېدلی و نو که کوم ټکي یو نیم رانه غلطېږي بخشش کوئ وطن بیا الله باد کی مستی زدرانې وطن بیا الله باد کړي مستی زدرانې د تنګي مستی زدرانې جانا نبیا د لاس نیولې ګرځومه مستی زدرانې پاس د تنګي مستی زدرانې جنا کوي ژاړې اوړ کې بیا کابل ته زینا مستی زدرانې وزما سلام پسان منظور کئی زما جانانا زما سلام پسان منظور کئی زما جانانا پاسم تنگی مستی زدرانی ودمو سافرو سلام کلا کلا وینا زما جانانا
پاستا تنگی مستی زادرانی زنا کی جړې اول کې بیا کابل ته زینا زما جانانا اول کې بیا کابل ته زینا زما جانا ډېر 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 الله ډېر خوند یې وکړ ډېره مزه وکړه ډېره بخښنه غواړم که کمې ځای ته رانه شوې نو ډېر بخښش کوئ راته موږ دې مو زنګولو ډېر ښایسته وه دغه ټولو اورېدونکو بیا هم هر یو صفت کړی او تاسو ترې د ښه ژوند د خوشحالیو ډک ژوند هیله کړې ده نو زه د ټولو څخه مننه کوم فطرت صاحب لیکلي دي ډېر ښایسته غږ سهار صاحب زادی صاحب لیکلي دي چې دونه خوږ غږ دی چې خدای مهربانه دی چې ستاسو اولادونه به د خیر سره جوړ وکړي او دعا یې ورته کوم اوتکزی صاحب وایي چې الله دې ډېر عمرونه ورکړي ټولو خوند یې وکړئ نو هر یوه تاسو ته ویلي دي بګت صاحب راته ویلي دي چې زما لنډۍ دې ورته ډالۍ نه کړه بګت صاحب ستاسو لنډۍ زما نه پورته ولاړه که بیا یې راته ولیکئ نو زه به حتما ستاسو ډالۍ سهار صاحب ته به ډالۍ کړمه که تاسو راته ولیکئ منتاسفانه زما نه ډېر پورته ولاړه که تاسو بیا یې ولیکئ نو زه زما سلامونه زما چې چا هم زمونږ د خپرونې زمونږ د بنډار مونږ ته ډاډ راکړی دی او دعاګانې راته کړي زمونږ د خوا نه دې الله تعالی دې دوی زمونږ د سره نه کموي خدای دې د دوی دا مینه زمونږ سره همداسې برقرار لري خدای دې دوی سرفرازه لري چې هر چېرته یې الله دې ګل او ګلزار لري دا سندره زما فرمایش نه و خو د خورشید زدران صاحب فرمایش و نو زدران صاحب بیا ونه وایي چې ستا فرمایش مې ورته ونه ویله نو خدای دې وکړي چې اورېدلی دي خدای دې وکړي چې خوښه سوي مې ستوري صاحب یو نوکی دا به ورکړو زموږ مېلمه ته تاسو ورته یو شعر ډالۍ کوئ که زه ورته یو شعر ډالۍ کوم یاره تا ته زه دغه در کوم لومړیتوب اولې ورته تاسو ډالۍ کوئ هغسې نه کوم دا ونه وایي چې دا تورپیکی خو نن ډېرې خبرې کوي نه ما زه خو تازه د بیمارۍ نه دغه شوی یم دا خبرې مې زیاتې تا ته پرې ایښي دي اوس به دې خوشحالېږم چې ته دا سره دغه وکړي خبرې زیاتې وکړي نو زه به یو شعر درته ډالۍ کوم خدای دې وکړي چې خوښ مو کړي سهار صاحب او دا اورېدونکو ته ډالۍ کوم تاسو به یو پیاله چای وڅښئ غږ ته به یو نوکی استراحت ورکوئ نو زه به تاسو ته دا ډالۍ کوم سمه که څه هم ما غوښتل چې د یو موزیک سره یک شعر دمه خو کله چې سړی ډېر غواړي چې هغه ډالۍ ډېر ښه راسي نو هغه موزیک له سړي څخه ورک سي ستوري صاحب او بې موزیک ستاسو غږ ښکلی دی انشاءالله ښه به لګي وایي سمه ده عنوان دی وایي تیر وختونه نن مې بیا په زړه وړېږي هغه تیر شانته وختونه نن مې بیا په زړه وړېږي هغه تیر شانته وختونه ځواني وه ښه مستي وه نه سودا وه نه چورتونه ترانې وې شور ماشور و د ځوانانو اتڼونه پیغلو هم و سره کړي په نکریزو یې لاسونه په هر خوا وه غوړېدلي د ګلانو ډک باغونه توپاني شمال راوالوت کنډوالې کړل کورونه سرې لمبې دي تور لوګی دی هرې خوا بل دي اورونه هرې خوا ګولۍ وړېږي د افغان په سر بمونه ناوې کونډې منډې بورې ډېر بې پلاره اولادونه هرې خوا جنډې ولاړې بې شمار جوړ دي قبرونه دا د چا د لاسه وشول دا د چا د لاسه وشول او د چا دي قصورونه اوس یې هم لا خلاصون نشته
درته جوړ نور داستانونه نوکران دي د پردیو شرمولی دي ځانونه د چا زړه پرې نه خوږیږي لا دوام لري جنګونه سار صاحب وای د چا زړه پرې نه خوږیږي لا دوام لري جنګونه واه لویه خدای پوهیږي لویه خدایه ته پوهیږي دوی ته ورکړي حذابونه نور نو صلح مو نصیب کړه نور قبول مو کړه سوالونه نور نو صلح مو نصیب کړه نور قبول مو کړه سوالونه زار صاحب خدای دې وکړي چې ستا خوښه سوي ستا غږ ته قربان اوسم قربان ډېر زبردست خورکۍ ډېر ښایسته دی ډېر ښکلی دی یو ډېر ښکلی غزل او زه به سهرجان ته ووایم وایي اواز ښکلی انداز خوږې سندرې ستا په څو دي اواز ښکلی انداز خوږې سندرې ستا په څو دي او د خولې نه دې راوتي ملغلرې ستا په څو دي او د غږ خواږه دې وشینده چې ذهن مې تازه شي د غږ خواږه دې وشینده چې ذهن مې تازه شي او دا ستا د خولې خبرې او سندرې ستا په څو دي ډېره زیاته مننه مورجانې اوس خدای دې عمر ډېر کا چې دومره مینه محبت راته مله دومره مینه راکوئ زما د خوانه خورته وړیا دي ټولو ته بلکل الله دې سرلوړی لره نو اوس موږ تا نه خپله زمزمه اورو چې ته په خپله موږ ته څه واورې بس په سترګو زه به اوس درته یو شعر ډالۍ کړم خو ژبه به هغه ژبه پکې استعمالوم چې د زازي صاحب او دا زمونږ د کندهار او زمونږ د ځینو علاقو هغه خلک چې پکې دي ټولو ته دې ډالۍ وي خوش رنگا یار راستا مجنون راغلی یما خوش رنگا یار راستا مجنون راغلی یم لخبل ثانوی ما چتا شړلی یما لخبل ثانوی ما چتا شړلی یما خوش رنگ یار راسا مجنون راغلی یم خوش رنگ یار راسا مجنون راغلی یم خوش رنگ یار راسا یوار کسی نظما ترسنگ چې دې ووینم دواړه سترګې یو رنګه چې دې ووینم دواړه سترګې یو رنګه پر تا باندې دې ټولې اقربا شړلې یم پر تا باندې دې ټولې اقربا شړلې یم خوش رنگ یار راسا مجنون راغلی یم خوش رنگ یار راسا مجنون راغلی یم د مسافر لپاره ځانګړې ډالۍ ده خوش رنگ یار راسا پنځه ورځې یو دلې اصلی وطن مبل دے سوا بیرتا زورے اصلی وطن مبل دے سوا بیرتا زورے نے آواز منو مپریسا چستا پتمیا نے آواز منور مپریسا چستا پتمیا خوش رنگ یار راسا مجنون راغلی یم خوش رنگ یار راسا مجنون راغلی یم لخبل ثانوی ما چتا شړلی یم
خپل ځان وایې ما چې تا شړلې یم خوش رنګه یاره ناسته مظلوم راغلی یم خوش رنګه یاره ناسته مظلوم راغلی یم. واه واه ډېر ښه ډېر ښکلی عمر دې برکت سهار صاحب بیا درته وایم غږ دې برکت زه خو الفاظ نه لرم چې تاسو دومره صفات وکړم خو واقعا خوږ غږ مو دی دغه چې زه وایم چې خوږژبی بلبل نو واقعا هغه خوږژبی بلبل تاسو یاست سهار صاحب کور مو ودان الله مو مخ خورکۍ تاسو خواږه تاسو مینه محبت خواږه دي خلوص هم خوږ دی ستوری صاحب چې دومره مینه ماته راکوئ دا زه خو ډېر یو معمولي غوندې سندرغاړی ځان ته ښکارم خو الله دې تاسو راته ژوندي لري ستاسو مینه شفقت خدای زموږ د سره مه کمو. سهار صاحب تاسو بهرني ملکونو مو سفر کړی دی که تر اوسه مو سفر نه دی کړی دلته خو رواج دی چې که چیرې بل ته سفر وکړي د نورو هېوادو څخه یې مېلمه کوي او راغواړي او سندرې په وایي نو خدای دې وکړي چې تاسو هم دغه بلنې کله کله ومنئ او راسئ تر اوسه نور ځایو ته مو سفر کړی که نه کړی مننه کوم خورکۍ دا یو دوه وارې ما ته د دوبۍ نه غوښتنه رانه شوې وه قطر خو بیا پکې داسې ستونزې مخې ته راغلې چې زمونږ افغانان او بیا هغه افغانان چې هغوی هلته مسافر دي خو هغوی داسې یو کردارونه منځته راغلي دي چې د هغوی د وجې اوس موږ ته هم ویزټ نه میلاویږي ویزټ نه راکوي نو د دغې د وجې زمونږ هر څه پاتې دي او په خپل هیواد کې پاکستان هیواد دی ته تللی راغلی یم او داسې بهر سفرونه مې نه دي کړي. ډېر ښه بګات صاحب یو څو لنډۍ تاسو ته ډالۍ کړي دي چې زه به دا تاسو ته در واوړوم که څه هم وارث صاحب هم یو شعر لیکلی و چې وارث صاحب خفه نه سي وارث صاحب ستاسو شعر ما څخه پورته کړی او ما بېرته پیدا نه کوي بګات صاحب درته لیکلي دي چې وایي د خدای په در کې به نارې کړم چې زلمیانو زه په څه وژلې یم زه خو د هیڅ چا دشمن نه وم ما د مرګي کندې ته ولې غورځوینه خدایه د ساعت په دیدار کوي بې ګناه خلک په وینو لمبوینه چې د وطن بدبختي اورم زړه مې ماشوم غوندې سلګۍ رڼا کوینه دا یې تاسو ته ډالۍ کړی و بګات صاحب چې زه مننه ځینې کوم قدرمن فضل مولا تورکی صاحب راغلی دی چې دوی هم سلامونه او نیکي تاسو ته وړاندې کړي دي شیرزاد صاحب زما د شعر صفت کړی چې شیرزاد صاحب خوشحاله اوسئ قدرمن تورکی صاحب چې واقعا ښکلی غږ دی پر غږ مو برکت زازی صاحب ګلان او د زړه ساینونه تاسو ته وړاندې کړي دي هوتکزی صاحب بیا هم ستاسو د غږ صفت کړی دی وایي ماشاءالله ډېر ښایسته غږ مو دی مهربان اوسئ خدای دې ټول راته ژوندي لري الله دې ټولو ته ډېره ډېره خوشحالي نصیب کړي ستوري صاحب مهرباني وکړئ بس خورجانې د خپرونې هغه یو لږ یو څو دقیقې را سره پاتې دي په دې کې موږ غواړو چې د ضیاجان نه نور هم ښې داسې ترنمونه واورو په د په اواز باندې نو زموږ زړه به پرې دغه کېږي نو که څه راته واورئ نو ښه به یې که نه بله زه همدغه غواړم چې سهار صاحب موږ ته ولې نه په سر سترګو خو دا به یو یادونه به وکړم چې د خورکۍ یو شعر مې لیکلی دی او هغه ټولو ته ډالۍ کوم نو که کوم ټکي کې کوم الفاظ کې کمی ځای ته راځي اول نه بخشش ډېر زیات غواړم چې ما اوس ولیکلو ټولې نیم ساعت فکر کوم کېږي یو ساعت چې دا ما لیکلی دی او ټولو ته یې ډالۍ کوم نو الله دې وکړي چې کمی ځای ته پکې رانشي او که راځي نو بخشش کوئ ډېر زیات سهار صاحب دا خو یو غټ سپرایز مهرباني دا خو غټ سپرایز مننه کور ودان مهرباني او ځانګړې ډالۍ د خورکۍ ستا شعر دی او تا ته ځانګړې ډالۍ ده قبول یې کوي
ژوند تا خو تیر شوې ستا یادونه نه هېرېږي ژوند تا خو تیر شوې ستا یادونه نه هېرېږي د ګران وطن ښایستو ماښامونه نه هېرېږي د ګران وطن ښایستو ماښامونه نه هېرېږي د ژوند خوږې نغمې وي او مستي او نڅاګانې د ژوند خوږې نغمې وي او مستي او نڅاګانې پغمان او کرغې لوړ لوړ چنارونه نه هېرېږي پغمان او کرغې لوړ لوړ چنارونه نه هېرېږي یا د ګران وطن ښایست او ماښامونه نه هېرېږي یکو دربو میلې به وي یکو دربو میلې وي د ځوانانو اتڼونه یکو دربو میلې وي د ځوانانو اتڼونه یا شرنګارې د بنګړیو شرنګارې د بنګړیو پیسوانونو نه هېرېږي شرنګارې د بنګړو او پیسوانونو نه هېرېږي د ګران وطن ښایست او ماښامونه نه هېرېږي ای ژوند ته خو تېر شوې ستا یادونه نه هېرېږي یا راسه زما د زړه سره قصه د وطن وکړه یا راسه زما د زړه سره قصه د وطن وکړه یادېږي مې د کلي سهارونه نه هېرېږي یادېږي مې د کلي سهارونه نه هېرېږي یا د ګران وطن ښایست او ماښامونه نه هېرېږي یا پردي وطن کې تېر شول تور پیکۍ د ژوند کلونه یا پردي وطن کې تېر شول تور پیکۍ د ژوند کلونه یا د سوي زړه نارې د چې وختونه نه هېرېږي د سوي زړه نارې د چې وختونه نه هېرېږي ای ژوند تا خو تېر شوې ستا یادونه نه هېرېږي د ګران وطن ښایست او ماښامونه نه هېرېږي د ګران وطن ښایست او ماښامونه نه هېرېږي یا د ګران وطن ښایست او ماښامونه نه هېرېږي واه 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 ډېر زیات زه به درته لاس وپړکوم که اواز یې درځي نو دومره ښکلی غږ او ښکلی شعر که نه دا د تورپیکۍ خور په تا باندې دې هغه خبره دادونه دا خبره ومنه قربان مشمه سر صاحب دا یو دونه غټ سپرایز او ښه ډالۍ وه چې ماته مو وړاندې کړه باور وکړئ زما شعر په دې کلمو ترنم کې خلک ویلی وو مګم په سندره کې د اولین وار دی چې تاسو ماته دا ډالۍ کړه واقعا اوس زه نه پوهېدلم چې اصلا زما شعر به دونه خوندور لکه تاسو چې دونه خوند ورکوئ دونه ساز مو ورکوئ دونه سوز مو ورکوئ نړۍ مننه دا ښکلې ډالۍ نه وه سهار صاحب الله دې ژوند قربان خورجانې مشکل صرف دای چې لکه ما دا یادونه ونه کړه خو د دې هنر سره چې څوک هم هنر یادوي هنر غواړي چې سندرغاړی باید تعلیم یاد د هغه زده وي باید چې تعلیم یې کړی وي که لږ وي که ډېر وي زه مو پوهېږم چې په افغانستان کې ډېر اقتصادي وضع دي خو زه دا یو خبره کوم چې دا الله تعالی د خوا نه په ما باندې یو مهرباني ده چې څوک هم د چا شعر هم ولیکم نو پروردګار هغه په یو چوکاټ کې په خپله ځای کوي دا مې اوس ولیکلو نو نیم ساعت 40 دقیقې یو ساعت دا ډېر کم وخت دی چې دا په یو طرز کې زه ځای کوم
او بیا وایم نو دا زه نه پوهېږم دا د الله تعالی او ستاسو یوه مینه ده د الله تعالی کرم دی رحم دی چې بس سم جوړېږي او راځي شعر موسیقۍ ته دا د خلکو دعاوې دي چې درپسې دي سهار صاحب د خلکو دعاوې دي او ستاسو خپل مهارت دی ستاسو خپل لیاقت دی واقعا په 10 دقیقې یا په 20 دقیقو کې سړی یو کمپوز جوړ کړي او بیا په سندره کې یو شعر وړاندې کړي دا اسانه کار نه دی مګم سلام درته په دواړو لاسو سهار صاحب واقعا خوږ غږ مو واقعا خوږ ادا مهرباني قربانم شم خدای دې تاسو راته ژوندي لري خوشحاله اوسئ بل دا نه وایم چې دا کمپوز ما کړی دی خو دومره ویلی شم دا کمپوز به د بل سندرغاړي وي بل هنرمند به ویلی وي خو دغه شعر چې زما ذهن ته همدا راغله همدې کمپوز ته برابر شو او د دې بخښنه ډېره غواړم دا دعوه نه کوو چې دا کمپوز کار دی دا د استادانو خبرې سهار جانه د سندرغاړي کمال هم دا وي چې هغه د هر چا شعر وي او هغه په قالب کې په یو کمپوز کې ور برابر کې ووایي چې په داسې لږ وخت کې څوک کمپوز نشي جوړولی که نه نو ته مجبور یې چې په یو قالب کې به که پخوانی کمپوز وي د چا یا د بل چا بلې کمې سندرې طرز وي هغې کې ور واچوي نو هم ډېر خوند کوي ستا د کور ودانې ډېر په لږ وخت کې دې ورسره ډېر زحمت ایستلی دی ډېره مننه قدرمن فضل مولا تاسو ژوندي لري دی چې وای واقعا غږ مو ډېر خوږ دی او ماشاءالله ډېر ښه تاثیر یې وکړ په ټولو باندې زازی صاحب وایي چې پردی وطن کې تېر شول زموږ کلونه زما د شعر یو بند یې ویلی دی چې وای واقعا ښه مو وویله اوتکزی صاحب وایي چې ښار او باد اوس یې ډېر خوندور غږ و شیرزاد صاحب وایي چې ډېر په زړه پورې کلام په عمر او غږ مو برکت سه سهار صاحب زازی صاحب بیا هم د زړه ساینونه ګلان تاسو ته راستولي دي نو زه د ټولو اورېدونکو څخه نړۍ مننه کوم چې زموږ دا خورژبی بلبل مو په داسې ښه الفاظو باندې بدرقه کوي کور مو ودان زبیر احمد صافي صاحب راغلی دی چې دوی هم سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته وړاندې کړي صافي صاحب ستړی مسئ خدای دې راوله فکر کوم چې تاسو لومړی ځل دی چې خپرونې ته راغلي یاست نو خدای دې وکړي چې تل زموږ خپرونې په مینه باندې واورئ توری صاحب د سندرو نوبت دی فکر کوم خبرې به لږ کو سره څنګه سمه ده که د سهرجان اجازه وي نو بس زه ورته سندره د هغه په آواز باندې نشروم بله دی به مې البته زه یو یادونه خپلو اورېدونکو سره شریکه کړم دوی به دا خیال کوي چې دا اوس دوی ولې همدغه خپل شعرونه یا د دوی چې کومې خپلې سندرې دي دا بیا پکې وراچوي نو موږ ته اجازت نه وي د انټرنیټ او د سوشل میډیا دا قانون دی چې د پردۍ سندره څوک نشي چې یو ځل په بل ځای کې غږېدلي سهارجان ډېرې ښکلې ښکلې سندرې په تلویزیونونو کې ویلي دي په نورو ځایونو کې ویلي دي خو هغه موږ د خپله خپرونه کې نشو شاملولی ځکه را باندې بندوي یې د کاپي رایټس په دغه کې راځي په زمره کې راځي نو اورېدونکو به هم موږ معاف کوي چې موږ مجبورا د مجبورۍ نه موږ هغه خپلې غزلې یا خپل شعرونه یا چې موږ د ده نه په خپله ریکارډ کړي دي هغه په خپله خپرونه کې ورسره شریکوو بله بله واقعا بس د زړه په غوږ یې اورو مهرباني پریږدم ګران وطن در نظام تا پریږدم ګران وطن در نظام اے د پلار نیک مسکنا در نظام اے د پلار نیک مسکنا در نظام تا پریږدم ګران وطن در نظام یا تا پریږدم ګران وطن در نظام اے د پلار نیک مسکنا در نظام اے د پلار نیک مسکنا در نظام ربابي
شمرو هوتنا در نظم د پلار نیک مسکنا در نظام د پلار نیک مسکنا در نظام تا پرېږدم ګران وطن در نظام تا پرېږدم ګران وطن در نظم د پلار نیک مسکنا در نظام د پلار نیک مسکنا در نظام ښکلې سندره سهار صاحب زما اوښکې خو نږدې و چې توی سي دونه په سوز مو وویله چې د ګران مسکن څخه و د وطن څخه تاسو ځئ چې واقعا هغه څوک چې مسافر وي هغه وخت نو پوهېږي چې دا د وطن څخه لرېوالی دا څونه زور دی ډېر مو ښایسته وویله کور مو ودان
پر غږ مو برکت سهار صاحب. تاسو سره هم چنان خدایم راته ژوندي لره. ما خو مخکې مې یادونه کړې ده، زما که نور وس نه رسېږي نو د هنر د لارې دا د زړه درد او غمونه ټول را برسېره کوو، بس زړه پې دغلته ډاډه کوو ځان ته. وای د وطن ښکلي باغونه مې یادېږي سهار صاحب، وای د وطن ښکلي باغونه مې یادېږي، د یارانو بانډارونه مې یادېږي. ناچاري ده بې وفا نه یم ملګرو، دا ستا کړي دیدنونه مې یادېږي. دا زما له واکه نشي چې راستون شوم، دا زما له واکه نشي چې راستون شم، ځم خارج ته ستا یادونه مې یادېږي. واه ډېر ښه. دا هم تاسو ته ډېره ګوره تا خو خپله ډالۍ وکړله، زه یو لنډ غوندې غزل چې دی هغه تا او د سهارجان دواړو ته ډالۍ کوم. مهرباني خلک به وایي دا دوستان به وایي چې مشاعره شروع کړه، خو دا خو څه وکړو موږ سره نور څه په لاس کې نه وي، نو مجبور یې چې دغه یو بل ته دا د زړه بړاس وباسو. د شاعر سړي خو دا عادت وي چې کوم ځای کې کښېني نو خپل زړه ته شهي که نه، نو وایي زما زړه زما ځواني در نه قربان شه، زما زړه زما ځواني در نه قربان شه، او یاره ټوله زندګي در نه قربان شه. او د خبرو په هنر باندې پوهېږي، او زه به سهارجان ته ویم چې د سندرو په هنر باندې پوهېږي، د فنکارو فنکاري در نه قربان شه. د سندرو په هنر باندې پوهېږي او د فنکارو فنکاري در نه قربان شه. او دا ستا دپاره د خورجانې و چې تا ویل ماله دې څه راوړله بازاره، تا ویل ماله دې څه راوړله بازاره، ما ویل واخله دا بنګړي در د قربان شه، ما ویل واخله دا بنګړي در نه قربان شه. او دا دې هم تا ته ډالۍ وي چې ستا د ننګ قصې په ټوله دنیا کېږي، ستا د ننګ قصې په ټوله دنیا کېږي، او پښتنې پیغلې زلمي در نه قربان شه. او دا دې سهارجان ته ډالۍ وي چې یو ماښام به دې مېلمه کړم ټنګ ټکور ته، د غزلو ماښامي در نه قربان شه. قربان سترګو قربان. زه بیا دا آخري مقطع ده چې زه بیا دا به شاعري دا ستا په نوم کړم، زما ټوله شاعري در نه قربان شه. دا تاسو دواړو ته ډالۍ وي. قربان سم ستوري صاحب، خدای دې عمر ډېر. زه دې بیا ستاسو د غږ قربان سم، ستاسو د ښایسته شعر نه یوه نړۍ مننه، ستاسو د ډالۍ نه یوه نړۍ مننه. باور وکړه سهار صاحب چې ټولو لیکلي دي چې ترکی نور محمد ترکی صاحب هم سلامونه درته وایي، او 4 که 5 دانې د زړه ساین او ګلان تاسو ته وړاندې کړي دي. که زه دا ګلان راوړم استودیو ته سهار صاحب، باور وکړئ چې تاسو د ګلانو لاندې به بیخي غرق شئ، دونه ډېر ګلان تاسو ته راستولي دي. الله دې د دوی مینه نوره هم زیاته کړي، خدای دې دوی همداسې مهربان او قدردانه لري، خدای دې دوی عمرونه کې برکتونه واچي. زازی صاحب لیکي چې وای د دې رادیو پروګرام همیشه داسې دلچسپ وي چې زه وای خپل کار نشم کولی. نو بس نو زازی صاحب نو دا خو نو د ستوري رادیو تلویزیون خپرونې دي، نو باید چې داسې دلچسپې وي. قدرمن شیرزاد صاحب وایي چې د ستوري رادیو تلویزیون ټول بنډارونه مې ډېر خوښ دي، خو د نن بنډار مې ډېر خوښ شو. الله مو تل خوشحاله او کامیاب لره. شیرزاد صاحب نړۍ مننه. زموږ د نننۍ شپې خپرونه واقعا سهار صاحب رنګینه کړه خپل په ښکلي اواز باندې، نو دا د دوی مینه ده او دا ستاسو مینه ده چې موږ ته راکوئ. ترکی صاحب وایي چې سلام علیکم وګران سهار صاحب ته، بصیر صاحب، ستوري صاحب ته او توفیق جانې ته سلامونه وړاندې کوم. ډېر خوندور پروګرام مو دی، کور مو ودان مو مخ واړوه. نو دا هر یو تاسو ته ګلان راستولي دي چې دا زما غاړې خلاصې اورېدونکي چې ما ستاسو مسیجونه ټول سهار صاحب ته وویله چې بیا پر ما باندې په قهر نه سئ چې تورپیکۍ خور زموږ کومنټونه ونه ویله. مهرباني وکړئ ستوري صاحب. زه به تورکي صاحب ته چې ډېر د خوږ اواز څښتن دی او زموږ مشر دی او ډېر لوی شاعر دی، زموږ سره دلته خپرونه کې مېلمه مو هغه راغلی او تاسو مخکې نوم واخیسته، هغه ته به ډېر هرکلی ووایم. او محمد ترکی صاحب ته ډېر زیات هرکلی ووایم چې په بیمارۍ کې زما څو کرته تپوس کړی دی، ډېره زیاته مننه دې کوم. انجان صاحب راغلی، ستوري صاحب، انجان صاحب هم درته ډېر سلامونه وایي.
انجان صاحب ته زما ګېډې سلامونه دې ورسیږي. انجان صاحب خو ډېر خوږ شاعر دی، زمونږ د خپرونې رونق په دې باندې جوړ شوی او ډېره زیاته مننه کوم چې تر څومره ملګري دلته راغلي دي. که هغه زمونږ ما نومونه هېر شوي یا زما مخې ته نه دي راغلي، خورجان یې اکثره کمنټونو تاسو وایي، نو زه ترې زړه د تله مننه کوم چې زمونږ سره په دې بنډار کې شرکت وکړ، زمونږ د خپرونې تر اخره پورې واورېدله، زمونږ مېلمه ته یې درناوی ورکړه. الله دې دی ونازوي، الله دې دی ته درناوی ورکړي، خوشحاله دې اوسي. سهار صاحب زموږ خپرونې خو همیشه یو ساعته دي، مګر اوس 1.5 ساعت داسې تېر سو سهار صاحب چې زه خو هېڅ په ونه پوهېدلم چې دا 1.5 ساعت څنګه تېر سو. خو راځئ چې د سهار صاحب څخه دا پوښتنه وکړم چې تاسو دا اوسني نوي سندرغاړو ته څه وایاست؟ تاسو هم ماشاءالله ځوان سندرغاړي یاست، خو تاسو ځانونه ورسولی دی سندرغاړي مقام ته. تاسو څه پیام لرئ خپل وطن ته، خپل هېوادوالو ته؟ زموږ د ستوري تلویزیون په هکله تاسو څه نظر لرئ؟ راځئ چې خپرونه سره راغونډه کړو او ستاسو پیام اوریدونکو ته، وطنوالو ته او د ټولو سره به دا ستاسو پیام شریک کړو. مننه خورکۍ. نو د ستوري راډیو ټلویزیون دا خو هغه یو هنداره ده چې ټول پښتانه، ټول وطنوال او ټول لیکوالان ټول راټول کړي دي او ټول د یو بل سره معرفي کوي، د یو بل سره مخکې. نو الله دې نوره ترقي ورته ورکړي، خدای دې نورم پرمختګ ورته ورکړي. او پاتې شو د پیغام خبره، زه خپل وطنوالو ته، مینوالو ته چې چېرته پښتانه دي، صرف یوه غوښتنه لرم چې هنرمند هغه ټکی دی، هغه الفاظ دی چې تل مدام مې پښتانه ستایلي دي. هنر ته مینه ورکوي، هنرمند ته مینه ورکوي، خپلو کې د خپلو منځ کې مینه وویشئ، خپلو نه ځان قربان کوي، د یو بل سره ډېره مینه وکوي، په کشرانو شفقت وکوي، خپلو اولادونو باندې تعلیمونه، دیني مدارس. نو د یو بل سره مینه محبت پکار دی. او د نوي کل اوسني ځوانانو سندرغاړو دپاره مې دا پیغام دی چې دوی هغه الفاظ نه ډډه وکړي چې سبا د دوی دپاره، د دوی د نوم دپاره، د دوی د کورنۍ دپاره، د شعر و شاعر دپاره بد اغېزه کوي په نسل باندې. نو دغې نه د ډډه وکړي، هغه شاعري د انتخاب کړي چې دوی ته پکې کوم پیغام پروت وي پښتو د وطن ته، پښتو ته، پښتنو ته. نو دا زما ورته غټ پیغام دی او الله دې وکړي چې رانه خفه نه شي په دې ټکي باندې، او الله دې دوی ته کامیابي نصیب کړي. ډېر ښکلی پیغام، ډېر ښکلی پیغام، ښکلې خبرې او ښکلې خپرونه دې را سره تر پایه سرته ورسوله. سهارجانه ډېره زیاته مننه کوو ستانه په پای کې. موږ یو څو دقیقې پاتې دي، په هغې کې به خپل یو اعلان نشرو، بیا به موږ خپله خپرونه راپور پرې کوي. خو تاسو نه هم ډېره زیاته مننه، تاسو باندې بس دا خپرونه رنګینه او ښکلې ده. نو په اخره کې تم خپل پیغام ووایه او دا زه به د هغې ستا د پیغام نه مخکې یو د خپل راډیو ټلویزیون یو اعلان ورکړم، نو بیا به تاسو خپل پیغام ووایي. بله زه خو لا وایم چې د پیغام وروسته یو سندره به هم کښېږدو، که څنګه، یا یو سندره به بیا هم ورته ووایي، بیا به پروګرام ختم کړو که ستاسو خوښې وي. بیا هم په هر صورت قدرمن فطرت نیمان صاحب راته لیکي چې وایي د ښایسته همیشه بهار ننګرهار خورژبی سندرغاړي ته مو ډېر افتخار دی. نو مننه کوم ودان بیا د یاسین انجان صاحب بیا هم ستاسو غږ ډېر خوښ کړی دی، وایي ټول یاران دې خوشحالې دي، په هر ساعت ډېر عمر غواړم. نو زه به په پای کې دا ووایم چې زه خپل د ټولو اورېدونکو څخه چې نن شپه زموږ سره په دې بانډار کې وه او زموږ دا خورژبی بلبلې بدرګه کوي، نړۍ مننه کوم. تر هر څه لومړی د قدرمن سهار صاحب څخه نړۍ مننه کوم. په دې سختو شرایطو کې تاسو راغلاست زموږ سټوډیو ته، زموږ بلنه مو ومنله او زموږ پروګرام مو ډېر رنګین کوي. زه نړۍ مننه کوم سهار صاحب ستاسو څخه. دعاوې کوم چې اولادونه مو د خیر سره جوړ شي، دعا کوم چې د ژوند
ټول خوشحالي تاسو ته په برخه سي عمر مو ډیر سره خدای دې وکړي چې تل زموږ خپرونې دغسې استودیو ته راسئ او زموږ خپرونې همدغسې په دا ښکلي غږ باندې رنګینه کړئ. مننه خورجانې، تاسو نه هم مننه، د ستوري صاحب نه هم مننه چې دا قیمتي وخت مونږ ته راکړو، مونږ هم دعوت کړو او د خپلو خوږو وطندارانو او پښتنو سره یو ځای کړو، سره هم د زړه خوالې وکړې او د ټولو نه چې چا هم زما یادونه کړي، ما ته داد را کړې، الله دې هغوی ته عمرونه ورکړي، خدای دې ډېرې خوشحالۍ ورته په نصیب کړي. یو ښکلې زمزمه به ستوري صاحب واورو، بیا به پروګرام درته ختم کړو. یو ښکلې کوچناکه زمزمه به لا واورو. بالکل خورجانې، زه یو دغه لرم چې سهارجان به بیا زموږ خپرونو ته موږ بلنه ورکوو، دی به راځي، موږ به تلویزیوني خپرونې ډېرې زر شروع کوو. زموږ د دې موسم په وجه باندې، د ځینو تخنیکي ستونزو په وجه باندې زیاتره راډیوي خپرونې کوو. انشاءالله زموږ تلویزیوني خپرونې شروع کېږي او سهارجان به تاسو مخامخ ګورئ، وینئ به. اوس خو اواز اورئ، بیا وینئ. نو بس د ده زمزمه به واورو، په دې زمزمه باندې خپله خپرونه پای ته ورسوو. ډېره زیاته مننه. سمه ده. په دواړو سترګو زه د ستوري راډیو تلویزیون زه خو دا داسې ګڼم لکه خپل کور، لکه خپل تلویزیون، او هر وخت به انشاءالله د خپلو د دې پښتنو دپاره زه په خدمت کې یم او زه به دا خپل د هنر خدمت دوی ته وړاندې کوم هر کله انشاءالله. ډېره مننه. خوشحاله اوسئ. کور ودان. سهارجانه کور ودان. د محترم سایل صاحب یو کلام تاسو ته ډالۍ کوم او ټولو ته ډالۍ وي. واه مړې سترګې مړه کاته یاره دا دې څوکړه یما تا بد نکاته یاره دا دې څوکړه مړې سترګې مړه کاته یاره دا دې څوکړه ماتا بد نکاتا یاره دا دې څوکړه هېرې کړم څنګه هېر څنګه آخر څنګه هېر یا هېرې کړم څنګه هېر څنګه آخر څنګه هېر ستاورا تورا تکاتا یاره دا دې څوکړه ماتا بد نکاتا یاره دا دې څوکړه هغه زنګېدونکي تله هر قدم ناشا قدم یا هغه زنګېدونکي تله هر قدم ناشا قدم تلو کې پسته نکاتا یاره دا دې څوکړه ماتا بد نکاتا یاره دا دې څوکړه یا قهر پرونه میلا ستا د سترګو هېر نو یا قهر پرونه میستا یا ستا د سترګو هېر نو یا نن خواږه کاته یاره دا دې څوکړه ماتا بد نکاته یاره دا دې څوکړه یو وخت چې د کتو نن هر خوا ورقیب یو وخت چې د کتو نن یار خوا ورقیب یا تا سایل ته نکاته یاره دا دې څوکړه مړې سترګې مړه کاته یاره دا دې څوکړه وماتا بد نکاته یاره دا دې څوکړه یاره دا دې څوکړه نو یاره دا دې څوکړه. واه
یاره د زړه زنګ دی راله په دې اخري غزل باندې لري که د ساحل صاحب په غزل باندې سهار جانه ډېره زیاته مننه ډېر ښکلی غزل ډېر او ښکلی ډېر غزل ښکلی اواز واقعا الله دې وکړي چې بس د ټولو خوښ شوی یو د خپلو ټولو قدرمنو اورېدونکو لیدونکو کتونکو مینوالو نه بس خدای پاماني اخلو خورجانې اخري شیبې دي نو خپل یو اعلان نشروو او خپرونه راغونډو خوښه یې ده بله ولې نه تر یو نیم ساعت هم ډېر دوام وکړي چون هېڅ مو زړه نه کېږي د دې خپرونې څخه باور وکړه خو مجبور یې چې خپرونه خلاص کړو چون ډېر مو ستړی کړې سهار صاحب ډېر مو ستړی کړې کور د ودان بیا هم د زحمتو څخه دي نړۍ مننه کومه کور ودان الله دې نه کړي خورجانې الله دې نه کړي چې زه به ستړی یم دا زما د وطنوالو زما د پښتنو مینه ده ما سره انشاءالله چې همداسې به تاند او همداسې به تندرست یم ورته چې تر څو مې ساه وي خو پښتو کې به د هنر د لارې به د پښتو او د پښتنو دپاره خدمت کوم تاسو نه یو جهان مننه چې ما ته مو وخت راکړئ ډېره ډېره مننه ستاسو نه مننه یو یادونه به زه کوم چې دا خپرونه به سبا انشاءالله په یوټیوب باندې هم زموږ په پیج باندې پراته وي او زه د خپلو درنو قدرمنو مینوالو نه هیله کوم چې زموږ د یوټیوب چینل چې دی هغه هم سبسکرایب کړي او دا خپرونه بیا خپلو ملګرو سره شریکه کړي نو زمونږ او ستاسو د خپرونو کامیابي په همدې کې ده چې موږ یو بل سره مرسته وکړو ډېره زیاته مننه بله دا چې بیا تر بلې خپرونې پورې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږو تاسو ټول په خدای سپارو الله مو مل شه کور ودان خدای پامان